هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري؟ یاره خو دې شی خو نو موږ څه وایو، خو نه موبایل یوې سترګې لري، نه موټر یوې سترګې لري، نه بل داسې شی. خو شی مولا که په ذهن کې راځي، جهاز موږ نه دی چلولی. صحیح خبره ده. جهاز تا نه دی چلولی، مطلب په ذهن کې نه راځي. نه راځي. هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري او نه څه ویني؟ که ګنګ دې کړله په دې سوال کې دې بیخي راوګرځول. مطلب چې لږ سوچ به وکړې، یو دی شی دی همیشه یې موږ ته استعمالوو. هغه صحیح خبره صحیح ده، ستا خبره صحیح ده. ګوره موږ په خپل نه د دې تا په سوال کې موږ ناکامه راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شې؟ جوړ بخیر. الحمدلله شکر دی، خیر خیرت دی. نوم دې چیشته؟ عبدالصمد. عبدالصمد. څه مصروفیت لري؟ یار مصروفیت خو دا دی، به د ذمهداري د کار مار سره اخته بس دې اخته د ذمهداري کار. د لو شپې د لو څنګه دی؟ سخت دی اسانه دی؟ ګرمیم ده؟ لو ډیر سخت دی ورور، بس یې ملایکت خبره سره وکړو ډیر سخت دی لو. چې دا راته وایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري او نه څه ویني؟ هغه کوم شی دی شپږ خولې لري، یوې سترګې لري؟ یوې سترګې لري. زنځ خو نه دی یاره، دا خو زنځ بیا هلته مطلب یوه خوله لري، دا شپږ خولې لري، یوې سترګې لري. زنځ چې دی پښې ډېرې دي. یار څه درته ووایم، ستا جواب نشته راسره. لږ سوچ وکړې، بیا هم ستا په سوچ وکړم نه کېږي، ذهن ته نه راځي. کتونګ د څه پیغام لري؟ بس کتونګ دا پیغام لرو چې ورور که دا سوال جواب مې دا جواب ورکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دی بھائی؟ شکر دی الحمدلله. نوم دې چیشته؟ نوم یې فیض الله دی. فیض الله. څه مصروفیت لري؟ مصروفیات سټوډنټ یم. سټوډنټ یې؟ د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کویټه اوسېدونکی یم، پښتون آباد کوټ ښار اوسېدونکی. ښه دا راته ووایه، اوس به خپل موضوع له راسه ته مصروف هم یې، کېدای شي خوا ناره ماره اوسي چې راسه. صحیح خبره. هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري؟ شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري نه څه ویني. نه څه خبره مبره. یاره دا دی تقریبا څه به درته ووایم، دا بل ځوان څه ته راسه یار. زه خیر، ته مصروف یې، ستاسو نور ټیم نه درڅخه کور ودانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. الحمدلله شکر دی. حاجي صاحب ته څنګه؟ شکر ته ښه یم، بخیر. نوم دې چیشته حاجي صاحب؟ حاجي خان محمد. حاجي خان محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه کلي شالم. کلي شالم اوسېدونکی. څه مصروفیت لري؟ زه د کولې کار کوم. کولې کار کوي؟ کولې کار څنګه دی اوس؟ اوس ښه د ګزاره کې کار وځي؟ و کار وځي. ښه دا راته ووایه، موږ به خپل سوال مقصد له به راسو. خوښه دې ده؟ خوښه مې ده. دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري؟ والله د دغه سوال خو نو نه بیا کم درل نه مې زده ده. مطلب دی لږ سوچ وکړې، دا یو شی دی موږ ته تا به زه هم ډېر صاحب استعمال کړي، ډېر راغلی دا شی. والله نو ولې په تا باندې عمر تېر شوی دی، د ډېر زمانو سړی، پخوانی سړی، خامخا صاحب استعمال کړي راغلی. بیا دا مطلب دا شی دی چې د ده په استعمال کې راغلی، د ده ډېر استعمال کړی دی. وون والله که نسم سر څه سوچ وکم نسم. اخر کې کتونګ ته څه پیغام لري؟ ما سلام دا ورته لرم هروي چې ژوند ولري، خوشحاله اوسي. و خوشحاله یې، اوس دا شنه ګیا کې نه شو. کور ډېر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې چیشته؟ ندا محمد. ندا محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د کوټې پښتون آباد اوسېدونکی. دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري، نه څه خبره مبره؟ شپږ سترګې لري. یاره څه درته مې یو بل سوال وکړی اسانه. ته لږ سوچ وکړې چې مطلب دا چیز کې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې چیز دی؟ الحمدلله شکر دی. نوم دې چیز دی؟ نظر محمد. نظر محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوي کلي. څه مصروفیت لري؟ زه د کوچني ټکداریانې کوم. ټکداریان. اوس ټکداري اوس څنګه ده؟ ششکال کارونه څنګه دي؟ کارونه خو نسته، کارونه بس پیسې په ساوي، چا سره چې کار وکړي خپل حسابونه ځینې اخیستلی کېږي، خو خاص کارو خوند نسته. ولې څوک پیسې لري نه سر خلاص. زاړه حسابونه به ساوي دي که اوس نوي به ساوي؟ نوي هم دغه دي، نوي کارونه نسته، زاړه پیسې نه کېږي. بلار سړي سره په جنجالو سره الله دې وکړي چې ستا مشکلات حل شي. ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري؟
یاره د شیخ تر اوسه ولاکه دی په ذهن کې راغلی دا څه شی دی په حیوانانو کې دی په انسانانو کې دی په درختو کې دی په بوټو کې دی څه شی ده نه په حیوانانو کې دی نه په انسانانو کې دی نه د خوراک په شی کې دی یو دی شی دی چې مطلب همیشه ځوانان یې استعمالوي سپین ږیري یې استعمالوي یاره خو دی شی خو نو زموږ څه وایو خو نه موبایل یوې سترګې لري نه موټر یوې سترګې لري نه بل داسې شی خو شی مولاکه په ذهن کې راځي زړه خلاص جاز موږ نه دی چلولی صحیح خبره ده جاز تا نه دی چلولی مطلب په ذهن کې نه راځي یاره نه راځي ولاکه لږ نور سوچ فکر وکړي لږ سوچ وکړي یاره څه ووایو یوې سترګې نه اوس به څه شي یوې سترګې یوې سترګې شپږ خولې نه څه ویني او نه څه خوري نه څه غږ کوي یاره څه ووایو دا ګوره دا چې اوس موږ تعلیم کړی وای لا بیا به مو شی را معلوم سوي وو سره خلاص وو بې تعلیمه خلک یو نو ولاکه دا سوال نسو در معلومولی ډېر مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام سهله جی جوړ یې په خیر یې طبیعت سم ده شکر دی الحمدلله ته څنګه یې جزا به خیره جوړ یې الحمدلله خیر و خیرات چې تاسې جوړ و روغه یې خیر خیرت نوم دې څه دی نوم یې صفت الله دی صفت الله څه مصروفیت لري دا باغ چوکیداران یې دلته بس فکر باغ مار کې مطلب کار مار کوي و کارمار باندې لګیا دا په جانې مې جانې شی مې وکړو د درختو مرختو ته ګورو دا راته وایي هغه کوم شی دی یو شی دی اوس به مین موضوع له به راسو چې ټیم نه ضایع کېږي هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري یوې سترګې لري نه څه خوري او نه څه ویني که ګنګ دې کړله په دې سوال کې دې بېخي را وګرځول مطلب چې لږ سوچ به وکړي یو دی شی دی ما همیشه یې موږ ته استعمالوو هغه صحیح خبره صحیح ده ستا خبره صحیح ده ګوره موږ په خپل نه د دې تا په سوال کې موږ ناکامه راغله نه څه کولی شي جواب بیا درته وایم کېدای شي ستا په ذهن کې یوه راسي شپږ خولې دي شپږ خولې دي ورنږدې کېږم اخره زه در ښیم تا ته کار نه پې کوي